د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو دعوه کړې ده د دوی فعال غړی او د پښتو شاعر ګیلمن وزیر پرون په پېښور کې پاوز نیولی دی، خو پاوز او پولیس د ګیلمن د نیولو په حواله په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د پی ډي ایم مشر منظور پښتين په ټویټر ویلي ګیلمن وزیر په پېښور کې پاکستاني پوځ په غیر قانوني توګه په چیک پوسټ نیولی دی. ګیلمن وزیر د پی ډي ایم فعال او د پښتو ژبې شاعر هم دی. د پی ډي ایم په زیاتره کسانو د پوځ او ریاست پر ضد د کرکې خورولو او خلکو راپارولو د تورونو پر ضد مقدمې جوړیږي، خو پی ډي ایم تل دغه تورونه او دعوې ردوي او وایي په پرامنه توګه د خپلو حقونو دپاره مبارزه کوي. ګیلمن له دې وړاندې د کال 2021 میلادي ډسمبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پی ډي ایم د بل فعال غړي عید رحمان سره نیول شوی، خو بیا په ضمانتونو خوشي شو. پوځ د دغه کسانو نیولو په حواله هم تر اوسه پورې په رسمي ډول څه نه دي ویلي. پی ډي ایم د دغه کسانو د نیولو پر ضد د جون د 3 نیټې نه په میرانشاه کې پارلت پیل کړی او بیا یې 23 ورځې وروسته ځنډولی و. د جون په 14 د پی ډي ایم بل فعال عالمزی په ډیری اسماعیل خان کې د نشئی توکو په تور کې نیول شوی، خو نږدې 10 ورځې وروسته بیا په ضمانت خوشي شو.